الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فنزم سپارة سورة النساء او 92 نمبر آیت دی. مخکینو آیتونو کې الله جل شانه او فرمایل کچرته کافران ستاسو سره جنگ فری ندی او صلح هم پیش نکی او ستاسو نه د خپل لاسونه هم دا بند نکی نو دا ونیسئ قتل کوي کم ځای کوم چې بیا مومي. اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي چرته مؤمن هم ګوره د لاس نه قتل نشي. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا او نه دی جایز د یو مؤمن د پاره ان يقتل مؤمنا چې دی قتل کی مؤمن لره یعنی قصدا عمدا الا خطأ مگر په خطا سره. قتل خطا دې ته ویل کېږي لکه مثلا یو سړی هغه نه خولی او هغه انسان ولګيږي یا دا شانتي ښکار کوي او د ښکار په ځای باندې هغه انسان ته ولګیدو انسان ولګیدو دا قتل شو. یا نن سبا ډېر صورتونه جوړیږي لکه گاڑی والا سوکوي دې ته ویل کېږي قتل خطا دا چا قص نه. یا مثلا زنانه را هغه په ماشوم باندې وراوړي او هغه ماشوم قتل شي نو دې ته ویل کېږي قتل خطا. ومن قتل مؤمنا خطأ د اوس د دې قتل خطا صورت اوله صورت ذکر کړي. ومن قتل مؤمنا خطأ او چا چې قتل کو یو مؤمن په خطا سره نو دا بس کوي په تحرير رقبه مؤمنه دا به آزادی یو غلام مؤمن ودیه مسلمه الى اهله او حواله کوي بدیت د دې مقتول ورثاو ته. دیت څومره دی؟ دا سل او خان دیت دی او په پنځو دغه کې تقسیم دی. سل او خان دا به ورکوي او یا چې دا سونه ورکوي نو دا زر دینار دی دا به ورکوي او کو د چاندې په صورت کې ورکوي نو بیا به لس زره دراهم چې دا ورکوي دا دغه دیت دی. الا ان يصدقوا مگر دا چې دا ورثای ورته معاد کی. فإن كان من قوم عدو لكم وزدا دویم صورت د قتل خطا ذکر کوي کچرته دا مقتول د داسې قوم نه وي عدو لكم چې تاسو دشمن وي او هو مؤمن په داسې حال کې چې دا مؤمن وي. لکه مثلا حربي کافران دي او دا مسلمان هم په دغه حربي ملک کې چې دا اوسېږي او دا غوي سره جنگو مسلمان قتل شو نبي به صرف غلام آزاد او دیت بناور کی وتحرير رقبة مؤمنة پس آزادول دي د غلام مؤمن. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق دا دریم صورت ذکر کوي د قتل خطا کچرته وی دا مقتول د داسې قوم نه چې تاسو په منځ کې داغي په منځ کې ميثاق وعده وي لکه اهل ذمه وغيره وي نو فدیه مسلمه الى اهله به بدیت حواله کې د اغي ورثاو ته او وتحرير رقبة مؤمنة او آزادول د غلام مؤمن دي. وس غلام نشته نو بیا بس کوي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. څوک چې نه به مومي چې غلام مؤمن آزاد کی لکه نن سبا غلامان نشته نو په صيام شهرين متتابعين په د باندې دوه میاشتې پر لپسې روزي نیول دي. توبه من الله دا توبه د الله د طرف نه دا دوه میاشتې روزي نیول او دا شانتي دا کفاره. وکان الله دی الله تعالی علیما فها
حکیم حکمت والا. ومن یقتل مؤمنا او چا چې قتل کو یو مؤمن متعمدا فقصر قصدا عمدا فجزاؤه جهنم پس د بدلا جهنم ده خالدا فيها او وسیږي په دې کې همیشه په دې کې وغضب الله د الله غضب وی علیه په باندې ولعنه او د الله لعنت وی په باندې دا د الله رحمت نه لري دي او اعد له عذابا عظیما الله تیار کړی د لپاره عذاب وی یو جهنم بلدا چې الله غضب هم پیری او د الله لعنت هم پیری او لوی عذاب الله تیار کړی چې هغه جهنم عذاب. نبی علیه الصلاۃ والسلام عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیه السلام او فرمایل وای چا چې د یو مسلمان په قتل کې د یوې کلمې مدد شطر کلمه راغلی ده لکه مثلا قاف استعمال قتل کې درې ټکي دي قاف تا لام قاف استعمال نو د قیامت په ورځ باندې بددي په تندې لیکل شي آئس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه دا نه امید دي او کچرته د زمکی والا او د اسمان والا دا ټول خلق د یو سړی په قتل کې راجم شي نو الله جل شانه به دا ټول جهنم ته چې داخل کی د یو کس په قتل کې دلته خلود راغلي دي دا ګناه کبیره ده نو دلته خالدا فيها ذکر مسلمان د پاره همیشواله په جهنم کې دانشت نو دا د هغه سړي د پاره دی چې هغه د مسلمان قتل دا جایز ګڼي حلال ګڼي الله د مسلمان قتل دا حرام ګرځولې دي اوس یو سړی حلال ګڼي نو دو هغه حرام شسته حلال وای د شریعت حکم بدل کو بده سره دا کافر شو او کافر چې دا به همیشه لپاره په جهنم کې وي خو اوس یو سړی هغه د مسلمان قتل دا حلال نه ګڼي حرام ګڼي خو به هم قتل کو نو دا ګناه کبیره ده ډیر وخت په جهنم کې وي به الله راو باسي نو په دغه صورت کې ودا خالدن فيها په معنا د ما کې سم فيها ډیر وخت دا په جهنم کې وي او که مسلمان قتل دا حلال ګڼي نو بیا خالدن فيها همیشه په جهنم کې. وما كان لمؤمن او نخایږي د یو مؤمن د پاره ای یقتلا چې د قتل کی مؤمنا یو مؤمن یعنی قصدا عمدا الا خطأ مگر فخطا سرا ومن قتل مؤمنا او چاچی قتل کو یو مؤمن خطأ فخطا سرا فتحرير رقبه پد باندې فعليه تحرير رقبه پد باندې آزاد ول د یو غلام مؤمنه مؤمن دی ودیه او دیت مسلمه حوالک لشوه الى اهله د دې مقتول ورثاوتا الا ان يصدقوا مگر دا چې دوی معفو کی فان كان من قوم او کچرت وی دا مقتول د داسې قومنا عدو لكم چې تاسو ورسره دشمنی دا وهو مؤمن فداسې حال کې چې دا مؤمن وي فتحرير رقبه مؤمنه پس آزاد ولدی د غلام مؤمن وان كان من قوم او کچرتا د وی دا مقتول د داسې قومنا بینکم چې تاسو په منځ کې و بینهم او د دوی په منځ کې میثاق وعدوی فدیه مسلمه پس دیت د حواله کړی شوی الى اهله د دې مقتول اهل تا ورثاوتا وتحرير رقبه مؤمنه او آزاد ولدی د غلام مؤمن فمن لم يجد پس اغا څوک نه به مومیدا مؤمن غلام فصيام عليه صيام پد باندې روزي نیولدي شهرين متتابعين دو میاشتې پر لفظي توبه من الله دا توبه دا کفاره دا الله د طرفنا وكان الله او د الله تعالی عليما فها حكيما حکمت والا ومن يقتل مؤمنا او چاچی قتل کو مؤمن متعمدا فقصرا فجزاؤه جهنم پس د بدلا جهنم دے خالدم فيها کدا قتل حلال غنی نو به همیشه په جهنم کې او کدا قتل حرام غنی به قتل کې نو به ډیر وخصيږي په جهنم کې وغضب الله او د الله غضب بي عليه فد باندې ولعنه او د الله لعنت بي فد باندې واعد له او الله تیار کړی د لپاره عذابا عظیما عذاب وی
وما كان لمؤمن او نخایږي د یو مؤمن د پاره یا ندی مناسب د یو مؤمن د پاره ای یقتل مؤمنا چې دا قتل کی مؤمن لرا قصدا عمدا الا خطأ مگر فخطا سرا وما قتل مؤمنا او چا چې قتل کو یو مؤمن خطأ فخطا سرا فتحرير رقبه مؤمنه پس په د باندې آزاد ولدي د یو غلام مؤمن ودیه مسلمه او دیتها ورکړه شوی الی اهله د دې مقتول اهل ته الا ان يصدقوا مگر دا چې دوی معاف کی فإن كان من قوم کچرتوی دا مقتول د داسې قومنا عدو لكم چې تاسو ورسره دشمنی دا وهو مؤمن په داسې حال کې چې دا مقتول مؤمن وي فتحرير رقبه پس آزاد ولدي هغه غلام مؤمنه مؤمن وإن كان من قوم کچرتوی دا مقتول د داسې قومنا بینکم چې تاسو په منځ کې وبینهم او د دوی په منځ کې میثاق وعدوی فدیه پس دیت به مسلمه حواله کړی شوی الى اهله د دې مقتول اهل ته د مقتول ورثاوته وتحرير رقبه او آزاد ولد غلام مؤمنه مؤمن دی فمن لم يجد فسوق چې نبی مؤمن غلام فصيام شهرين پد باندې روجي دي دو مستیم او تابعين فرل پسې توبه من الله دا توبه د الله د طرفنا وكان الله دي الله تعالی عليما فها حكيما حكمت ولا ومن يقتل مؤمنا او چاچی قتل کو یوم مؤمن لرا متعمدا فقصر فجزاؤه جهنم پس د بدلا جهنم دے خالدا فيها وسیگی با پر جهنم کی وغضب الله عليه او دا الله غضب دے پد باندې ولعنه او دا الله لعنت دے پد باندې واعد له او الله تعالی کړه د رفانا عذابا عظیما عذاب لوی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمول سمور پر باندې پورا عمل کولو توفیق راکړي دنیا او آخرت خوشالیان رالوا کړي غمونو مصیبتونو تکلیفونو محفوظ کړي الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم